افغان طالب چارواکو زړونه وګټل. د افغانستان اسلامي امارت د جو بایډن په وړاندې توره وکړل. طالبانو د امریکا ولسمشر جو بایډن ته خطرناکې څرګندونې کړي او په خپلو څرګندونو یې د هغه خبرې رد کړي. دا چې جو بایډن څه ویلي وه او د افغانستان اسلامي امارت یې په وړاندې کوم غبرګون او مخالفت ښکاره کړ. د طالب داسې کومه خبره ده چې زړونه یې وګټل. ویډیو بشپړ تعقیب کړئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان اسلامي امارت د جو بایډن وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړي. د افغانستان اسلامي امارت د امریکا د ولسمشر جو بایډن هغه څرګندونې په کلکه رد کړي چې ګواکې افغانستان د یووالي وړتیا نه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي ویشلي ملتونه نه بلکې یوازې متحد ملتونه کولی سي د یرغلګرو او امپراتوریو د زوال سبب وګرځي. بلخي ویلي د اشغال له پای ته رسېدو وروسته اسلامي امارت په لږو سرچینو او کم وخت سرتاسري امنیت ټینګ او ولس یې سره متحد که. د ده په خبره نفاق یوه بهرنۍ پدیده ده چې یرغلګرو د خپلې بقا لپاره هغې ته لمن وهلې، خو مقابل کې افغانانو د ګډې اسلامي عقیدې مشترکو تاریخي ویاړونو پر مټ یرغلګر له ماتې سره مخ او اوس د سیال ملت کېدو لپاره ګامونه اخلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د خپلې ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په اړه د وینا پر مهال ویلي چې افغانان یو متحد ملت نسي جوړېدای او د یوه واحد حکومت تر چتر لاندې نسي راتلای، نو ځکه په دې هیواد کې د امریکا حضور بې ګټې و. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله پامان.